دریاد کم درته چې کال 2002 د جنوري میاشت او تاسو د یو هیواد سفیر د په سفارتخانه کې ونیو امریکا ته حواله کو یاد درته عبدالسلام ضعیف صاحب عبدالسلام ضعیف صاحب چې کوم دی داغه نیول او هغه امریکا ته حواله کول دا یو ډیر د پاکستان په تاریخ کې یو ډیر زیات یو شرمناک واقعه وازر دی بالکل مخالفت کوم دا ټولو بین الاقوامي قوانین چې کوم دي داغه خلاف ورزي وا او دا د ټولو کنونشن خلاف ورزي وا او دا د پښتونولۍ خلاف ورزي وا او دا د طالبانو سره چې د پاکستان کوم تعلقات او کوم اړیکې وي او پندشپک کال دغه مرسته کړې وا او دغه نه پسې چې کوم د امریکا ته اړې ورکړې او هغه ته وجرا چې د طالبان حکومت ختم دا د ټول خبرو چې کوم دی نو دا یو تسلسل نو د مولانا عبدالسلام ضعیف نیول او بیا هغه ته حواله کول او بیا په پیښور په میدان هوایی باندې داغه بیزتی کول او بیا هغه بګرام ته بوتل او بیا دا ټول چې کوم دی دا ټول څومره قوانین د بین الاقوامي قوانین